په یوه کوچني کلي کې چیرته چې د غرونو څوکې اسمان ته رسېدلې وې او د سیند اوبه لکه سپینو زرو ځلېدې. هلته یوه بوډۍ ښځه اوسېده چې ټولو به ورته انا جان یا زمتک خانه ویل. د هغې نوم رحیمه و. عمر یې له 0 کلونو زیات و، خو د هغې حوصله او زحمت ته په کتو هېچا باور نه کاوه چې هغه بوډۍ شوې ده. د هغې پر مخ چې نوي ویښتان یې سپین و، ملای کږه وه، خو په سترګو کې داسې ځلا وه چې ځوانان به هم شرمېدل. د رحیمې مېړه څو کاله مخکې وفات شوی و. هغې 2 زامن درلودل، خو دواړه ښار ته تللي وو او هلته یې کارونه کول. کلي ته به ډېر کم راتلل. په کور کې یوازې همدا وه. یوه کوچنۍ خټه جوړه کوټه، 2 وزې او یو کوچنی کرونده چې د هغې د مېړه یادګار و. د کلي خلکو به ویل انا جان ته خو بوډۍ شوې، اوس آرام وکړه، زامن دې پسې رالیږي. خو رحیمه به مسکی شو او ویل زویه، زحمت د ژوند برخه ده. که بدن په حرکت کې وي، روح هم ځوان پاتې کېږي. الله موږ ته لاسونه او پښې راکړي دي، نو ولې ستې وکړم؟ هر سهار به له دې مخکې چې په کلي کې چرګ بانګ وکړي، رحیمه پاڅېده. اودس به یې کاوه، لمونځ به یې ادا کاوه، بیا به یې خپله بیلچه راواخیسته او د کروندې پر لور به روانه شوه. کرونده کوچنۍ وه، خو هغې به د خپل ماشوم په شان پاله. تخم به یې شیندل، اوبه به یې ورکولې، واښه به یې پاکول، که لمر و که باران، هېڅکله به نه درېده. غرمه به کور ته راغله، وزو ته به یې واښه ورکول، شیدې به یې راایستلې او بیا به ماښام له ځنګله لرګي راټولول. شپه به ستړې ویده کېده، خو خوشحاله به وه. یو کال په کلي کې سخته وچکالي راغله. سیند وچ شو، کروندې وچې شوې، د کلي خلکو سره اوبه نه وې، فصلونه له منځه لاړل. لویو ځمکوالو هم لاسونه پورته کړل. خلک د لوږې له امله مړه کېدل. د رحیمې کرونده هم وچه شوه. د هغې زامنو ټیلیفون وکړ او ویل انا ښار ته راشه، که دلته پاتې شي نو مړه به شي. خو رحیمې انکار وکړ. هغې ویل زویه، دا زما ځمکه ده، دا زما د مېړه امان دی، زه څنګه پرېږدم؟ پر الله باور لرم، هغه به مرسته وکړي. د کلي خلک ناامیده شول، خو رحیمې هیله له لاسه ورنه کړه. هغې فکر وکړ چې په لرې غر کې یو زوړ چینی دی چې له کلونو راهیسې بند دی. که هغه پرانستل شي نو اوبه کلي ته راتلی شي. خو هغه چینی په غر کې ولاره سخته وه، له ډبرو او اغزو ډکه وه. حتی ځوانان هم وېرېدل. رحیمې د کلي ښځې او ماشومان راټول کړل او ویل خویندو او زامنو، که موږ پورته نه شو نو ټول به مړه شو. الله د زحمت کوونکو مرسته کوي، راځئ یو ځای هڅه وکړو. په لومړي سر کې ټولو وخندل او ویل انا جان ته خو بوډۍ شوې، دا کار زموږ له وسه پورته دی. خو د رحیمې د سترګو ځلا ته په کتو ټولو ومنه. بله ورځ کار پیل شو. رحیمه تر ټولو مخکې وه، بیلچه یې په لاس کې وه، ډبرې وهلې، خاوره یې کیندله، ملا به یې درد کوله، لاسونو کې به یې تناکې جوړېدې، خو هغې به هېڅکله نه درېده. هغې به سندرې ویلې، یا الله مرسته وکړه، خپل بندګان وژغوره. ښځې او ماشومان به د هغې تر شا روان وو. ورځې تېرې شوې، میاشتې تېرې شوې، د رحیمې پر سپینو ویښتانو به خوله بهېدله، خو هغه به مسکۍ وه. یو ورځ کله چې وروستۍ لویه ډبره وهل شوه، له لرې د اوبو غږ واورېدل شو. بیا په یوه شیبه کې چینی راوټوکېده. د اوبو سیلاب له غره راکوز شو او د سیند پر لور روان شو. د کلي خلک منډې راواخیستې، په خوشحالۍ یې چیغې وهلې. اوبه تر کروندو ورسېدې. رحیمه په ځمکه کې ناسته، سترګې پټې کړې او د الله شکر یې ادا کړ. په هغه کال داسې فصلونه وشول چې کلي مخکې هېڅکله نه و لیدلي. کروندې شنې شوې، کورونو ته خوشحالي راغله. د کلي خلکو رحیمې ته درناوی وکړ. یو ځمکوال غوښتل هغې ته خپله ځمکه ورکړي، خو هغې انکار وکړ. ویل زویه، ما د خپل زحمت میوه ترلاسه کړه، همدا راته بس ده. د رحیمې کیسه لرې لرې خپره شوه. خلکو ویل دې زحمتکښې بوډۍ انا خو معجزه وکړه. عمر هېڅ اهمیت نه لري، زحمت او زړورتیا هر څه دي. د هغې زامن بیرته کلي ته راغلل له شرمه ډک. رحیمه بیا هم هماغه زحمتکښه وه. سهار به وختي پاڅېده، کروندې ته به تله. هغې به ویل ژوند د زحمت له امله ښکلی دی. سستي مرګ دی او زحمت ژوند دی. الله له زحمتکښو بندګانو سره مینه لري. وخت تېر شو. یو ورځ رحیمه د الله خوښه شوه، خو د هغې کیسه ژوندۍ پاتې شوه. د کلي ماشومان لا هم دا کیسه اوري چې څنګه یوې بوډۍ انا وچکالي ماته کړه. سبق دا دی چې عمر هر څومره وي، زحمت هېڅکله نه زړېږي. زړورتیا وکړئ، الله مرسته کوي.